السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه عبدالرحمن او تاسو له روبوټیک چینل ګورئ. ورونه یو خاص کورس دی، یو خاص ویډیو د کمپلیټ کورس د امازون دی. لکه تاسو څنګه ټایټل یې لیدلی دی، صحیح ده. په دې کې به تاسو ته د امازون زده کړه کېږي کمپلیټ په صحیح طریقې سره، سټپ بای سټپ یو شی به تاسو ته ښودل کېږي چې امازون څنګه موږ کوو، امازون کې څنګه موږ کار کوو. او ورسره به زه تاسو ته خپل دا زموږ د امازون اکاونټونه یې دا هم ښیم، او ورسره چې فریلانسینګ ورته وایي چې تاسو څنګه بیا سکل که زده کوئ، که انویسټمنټ نه لري سکل څنګه تاسو خرڅولی شئ. او د بار ملک خلک کسانو سره یا امریکایانو یا نور څه څوک چې امازون کې سیلرز دي چې شي نه خرڅوي، هغوی سره ایز ا وی ای ورچوال اسسټنټ ورته وایي. دا تاسو څنګه کار کولی شئ چې هغې بدل کې تاسو ته میاشتې تنخواه درکولی کېږي. دا د اپورک یعنې فریلانسینګ پروفایل دی. دا هم زه اوس تاسو ته شو کوم چې موږ څومره پیسې به ګټلي دي، څومره هم کار کړی دی، چا سره کار کوو. او ورسره سره به زه تاسو ته د امازون اکاونټونه ټول هر څه ته یو په دې کې شو کوم. خو یو خبره هم په یاد وي چې یو قلم بالپن په پاکستانیانو ورته وایي، یو بالپن یو قلم او یو ورسره کاپۍ یا کتابچه راوالی چې زه کوم شي تاسو ته هغه سټپ بای سټپ تاسو لیکئ. ځکه چې تاسو ذهن نه بیا وځي نو زه به تاسو ته دا په خولې وایم، لیکل به نه کوم، تاسو به خپل هلته ځان سره نوټ کوئ خاص شیونه چې یعنې امازون کې دا شی چې شته وایي دا شی چې ټول زر ته ښیم، صحیح ده. نو ټایم ډېر نه خرابه ورځو. اول د اپورک پروفایل دی، دا زموږ د فریلانسینګ پروفایل دی ورونو ښه. دلته موږ خلکو ته سرویسز ورکوو، یعنې امریکایان یو کې هغه خلک چې امازون کې سیلرز دي هغو شیونه خرڅوي او هغوی مصروفه دي، نو ځان سره کسان نیولي از ورچوال اسسټنټ ورته وایي دې کسانو ته. وي ای ښه، تاسو وي ای ورسره کار کوئ. لکه زه چې وي ای سره کار کوم زه وي ای، نو ما ته دې میاشتې دوی چې شی کوي تنخواه راکوي ورونو ښه، 200 300 500 ډالر هغه جوړ جاړی دی او نظر ستا تجربې ته دی. راځو پروفایل ته. اول زه دا د فریلانسینګ، یعنې تاسو فریلانسینګ نه هم ښه پیسې ایستلی شئ په شرط د دې چې تاسو صحیح امازون سکل زده کوئ او بیا ځان ته پروفایل جوړ کړئ او په دې کې کار وکړئ د خلکو سره. لږ به وخت واخلي ځکه چې انټرنیټ لږ کمزوری دی. لږ صبر ورته کوو. ځکه نه انټرنیټ ته ولې داسې کوي. ښه نو تر څو چې دا لوډ کېږي یو خبره هم په ذهن کې وي چې چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو دا پاس دا ګوتې علامه چې ده د هغه سره لایک کېږي، دا ویډیو لایک کړئ چې څومره تاسو لایک کوئ به ډېرو خلکو ته رسېږي، نو ډېر وروڼه به زموږ دې ګټه والي، صحیح ده. مننه. تر څو چې دا راوړي موږ راځو د امازون اکاونټ ته. دا د امازون سیلر اکاونټ دی ته وایي وروڼو ښه. یو امازون وي داسې ګورئ، هغه وروڼه چې امازون نه پېژني زه لږ ورته معرفي کړم. امازون یو امریکایي شرکت دی چې په ټولو ملکونو کې د برانچز یا نمایندګیان شته دی، صحیح ده. په یو کې کې اسټرالیا کې حتی یو ای کې داسې، او په دې کې ای نه واله زیړه پورې هر یو شی خرڅېږي. الکترانیک شی نه دې کې خرڅېږي، سپورټ شی نه دې کې خرڅېږي، جولري شی نه دې کې خرڅېږي، ہوم ډیکور شی نه هر بلا دې کې خرڅېږي، صحیح ده. نو دا د امازون پلیټفارم دی چې هلته چې تاسو خریداري کوئ یا خلک خریداري کوي، او دا د امازون سیلر اکاونټ دی ورونو ښه. ګورئ دلته پاسې لیکلی دی امازون سیلر سنټرل هوم. دې کې چې شی کېږي دلته ستا هغه کوم اکاونټ چې دی چې ته چې کوم پروډکټ خرڅوې دلته ته هغې مینجمنټ ته هغه دلته کې، یعنې ته دلته د غل چپ لاس ته وګورې یا ګس لاس ته په دې مینو کې ستا ټول شی نه ستا پروډکټ دلته ایډ کېږي. ته غواړې کوم نوی پروډکټ راوړې ور ایډ یې کړي، خپل اکاونټ ته یې واچوې هغه دلته کېږي. دلته مینج انونټري کېږي، صحیح ده. انونټري خپل امازون ته لیږي، دلته یې چک کې را چک کې څو دانې پاتې دي څومره پاتې دي. دلته پرایسینګ هیلپ چک کېږي، پرایس مې څنګه دی. آرډر دلته چک کېږي څومره آرډرونه ماته راغلي. کریټ ایم سی اف دی، ملټي چینل فلفلمنټ آرډر دی. دا یو شی زه تاسو ته اوس په ویډیو کې ښیم، هسې اوس اوورال پې ورځم. دا آرډرونه چک کېږي، دا اډورټایزینګ کېږي. دلته سټور چې کوم دی مینج کوم امازون سټور چک کېږي. ګروت ډېر آپشنې دي پکې. ریپورټ چک کېږي، بزنس ریپورټ دی کې څومره تا اورګینکس او سپانسرډ دا خرڅ کړه، څومره پرفارمنس تا کېږي، اکاونټ هیلث یې څنګه دی، کوم وارننګ شی خو نه دی ریسیو کړی. برانډ پکې ډېر مهم دی، دلته ستا برانډینګ کېږي، برانډ کنټرول هغه ورته وایي برانډ رجسټري یا برانډ رجسټریشن کېږي. بیا په دې کې امازون واین پروګرام. خیر دا ټول شي نه مونږ ګورو دې ته امازون سیلر سنټرل وایي، چېرته چې ته د خپل اکاونټ مینیج کولی شي، خپل پروډکټ مینیج کولی شي. دا ځان سره ولیکئ ښه. دا په امازون سیلر سنټرل کې کېږي. او امازون عام چې دی amazon.com دلته به ستا پروډکټ شو کېږي. لکه دا زموږ پروډکټ دی همدغه زه اوس درته ښیم. ګوره دلته شو کړی دی، صحیح ده ښه. هغې نه مخکې رالو دا پروفایل خلاص شو، صحیح ده. ګورئ دا زموږ پروفایل دی ورونو ښه. ګورئ جاب سکسس سکور زموږ 88 دی. زموږ اوسه پورې دې کې چې کار کړی 10K پلس. 10K پلس مطلب دا نه $10,000 اوسه پورې په دې کې موږ کار کړی په دا وخت د 2 کالو شاوخوا کې، یو نیم کال کې، صحیح ده. 40 جابونه هم ټوټل اوسه پورې کمپلیټ کړي دي او 230 ګنټې. دې کې بیا 2 قسمه کار کېږي. یو دا دی چې ته چا سره هاورلی کار کوې
او یو دا دی چې ته چا سره فکسډ ریټ یا پرم یا منتلی بیسډ ورته وایي چې یو کانټریکټ کریټ کیږي کې چې یعنی تا سره منتلی څوک چا سره کار کوي چې میاشتې تنخواه درکړي که هاورلی ورسره کار کوي هغه تا ته هاورلی پیسې درکوي د ورځې مثلا 3 غنټې 4 غنټې څومره کوي هغه درکوي دا زموږ هاورلی ریټ دی چې په دې کې د اپورک کمیشن هم شته دی صحیح ده ښه په دې باندې به یو خاص ویډیو بیا جوړو چې دې کې بیا څنګه کار کیږي څنګه پروفایل کیږي او کم شي دا ټول داسې زه تاسو ته ښایم صرف دا زموږ جابونه کمپلیټډ جاب 10 جابونه موږ کمپلیټ کړي دي ان پروګرس لس پکې دي ګوره کدي ته موږ راشو ګوره د سره از وی موږ کار کوو امازون اف بی ورچوال اسسټنټ زو سره کار کوم دا په ګنټه ماته پیسې راکړي یو سره 3 غنټې مو سره کار کړی شپږ سه $10 زما شوي دي صحیح ده خدا خو شافیفای دا خو کانټریکټ کریټ شوی او بیا اند شو د سره ما یو فکس دغه کار کړی $450 یې ماته راکړي څه پورې نور سره په آنلاین بیټر ورسې $19.2 ما کار کړی د سره ګوره $2.2 مو سره پورې کار کړی 15 پر هاور ډالر یې زما سره کانټریکټ دی او یو سل 50 غنټې دي نو دغه سي د کې فریلانسینګ پروفایل جوړیږي او دا له جوړی تاسو کله زه دا دغه وګورم چې دا 10 منټه نه ډیر نشي چې به اند کیږي ښه نو په دې کې تاسو چې کېږي دلته تاسو د فریلانسینګ پروفایل کولای شئ فریلانسینګ خپل پروفایل ګرو کولای شئ د فریلانسینګ ژوندۍ یا ژوند چې دا تاسو دلته جوړولای شئ خو تاسو سره به سکلز وي ښه سکل مطلب دا دی چې نه ته په هغه شي کمپلیټلی پوهیږي ایکسپرټ وي لکه اوس ما لیکلي زه په امازون وی ای کې یم ایکسپرټ ام لیسټینګ اپټیمایزیشن د امازون کې بل شی دی هغه کې زه ایکسپرټ یم امازون پی پی سی مینجمنت کې پیسې اس ای او اند رینک دا زما شي نه دی بیا لاندې مې نور فردر شي نه لیکل چې په کوم کې مونږ دغه یو کس را خلاص کړي دا ټول زموږ پروفایل دی صحیح ده نو تاسو به داسې ایکسپرټ دی بیا به تاسو کار کولای شئ صحیح ده ښه دا کلوز کوو بیرته راځو مخکې دین چې زه امازون ته راشم او بخښئ ګورئ زه تاسو ته ښیم ښه ښه ګورئ دا زموږ یو پروډکټ دی ګورئ دلته موږ ته په امازون کې ښیي صحیح ده که موږ پې کلیک وکړو دننه هم ښیي ګورئ ورته دننه راخلاصېږي د دې قیمت د ټول شي نه دلته لیکلي وي ګوره زموږ دې ته ټایټل وایي ښه دا زموږ د پروډکټ ټایټل دی چې موږ شی خرڅوو صحیح ده د برانډ نیم دی زرکاوی برانډ نیم دی او ورسره د نور ټایټل دی معلومات دي چې پروډکټ دی چې ورسره دي او څه خوبیانې پکې دي د قیمت د $1.99 خرڅو او باي ناو باندې که کلیک وکړئ ته اخیستی شي صحیح ده ښه دې خوا راځو امازون کې زه اوس درته ښیم ګوره دا همدغه پروډکټ اوس موږ کوم ځای نه مینیج کوو دې ځای نه موږ مینیج کوو ګورئ ښه په دې سنټرل کې څنګه اکاونټ جوړېږي دې باندې به مې یو ویډیو بیا مکمله جوړو ښه خو دا ویډیو صرف تاسو دې لپاره دغه کوي دا کمپلیټ کورس وګورئ چې تاسو په امازون کم از کم سره خلاص شي پوه شئ چې امازون څنګه کېږي او څه شی نه دي پکې صحیح دی ځان سره قلم پالپین کاپۍ کتابچه دا ولیکئ او دا یاد ساتئ ځان سره چې زه کوم شي نه درته ښیم ځان سره لیکئ صحیح ده ښه دا ګوره ما خپل پروډکټ را خلاص کړي ما سره په دې اکاونټ کې څو پروډکټ دي 3 پروډکټ دي ښه ورونو زه تاسو ته ښیم یعنې 3 ویریشنز دي ته وایي ښه 3 ویریشن دی پروډکټ یو دی 3 قسمه ویریشن دی پکې سایز وایز ویریشن دی ته یعنې د سایز په حساب باندې د اندازې په حساب 3 قسمه 3 اندازې دي موږ سره په یو پروډکټ کې چې انټرنیټ لږ سلو دی چې انټرنیټ دغه شي انشاءالله ځکه نو یا ته ولې دومره په عذابول کې ښه ورونو ګورئ زه دا ویریشن باندې کلیک کوم ګورئ دا هماغه پروډکټ دی دې ځای نه د عکس نه یا تصویر نه تاسو ته معلومیږي ګورئ دغه پروډکټ دی دلته معلومات دي اوس زه غواړم مثلا په دې کې یو چینجز راولم صحیح ده ایډیټ ته ځم چینجز څه معنا یعنې زه غواړم دا قیمت دی که نه ګوره لنډه باندې وکړم دا قیمت $1.99 زه هم دا $0.99 کوم ګورئ تاسو داسې ښیم تاسو ته به اندازه ولګېږي چې ښه دا داسې کېږي نو چې زه دلته دا چینجز راولم صحیح ده قیمت یې چینج کړم اټومیټیکلی به دلته زما دغه پرایس چې کوم دی دا $0.99 شي خو د یو 3 غنټو 2 غنټو نه بعد زر نه کېږي ځکه امازون به هغه اپروف کوي نو بیا به دلته دا پرایس چینجېږي ښه زه تاسو ته اوس ښیم
دغه یې لږ راخلاص شي، لږ معافي غواړو څه وکړو، انټرنټ داسې کوي. خاورونه ګورئ نو دلته چې موږ راشو آفر ته ګورئ 1.99 دی، صحیح دی. د دې اوس ثانیه پرایس چې کوم دی ښه ګورئ 1.99. که زه اوس دا چېرته داسې کړم 0.99 زه خو اوس چینجوم نه ستاسو ته یې ښیم، صحیح ده. او دلته راشم لاندې ګوره دلته دا سیو اینډ فینش اماونټ دا به چې شی شي دا به 2-3 ګنټې ماته وخت راکړي. بیا چې دلته دا زه ریفرش کړم دا صفحه یا دا پیج نو دا به 0.99 شي، صحیح شو. یعنی دا تاسو ته صرف ښیم چې په دې ځای کې ته د خپل پروډکټ مینجمنټ کمپلیټلی هر څه کولی شي، صحیح شو. ګوره دا کیورډ ته که راشئ همسې نور شی نه دي، ډاګز او هغه مونږ ټارګېټ کړي، سرچ ټرمز دا بیل شی دی دا ورته دغه مونږ کړی دی. ښه که ایمیجز ته راشئ ګوره زه اوس غواړم مثلا دا تصویر زه غواړم لرې کړم په دې ځای باندې دا بل راولم که نه. ایمیجز ته چې زه راشم دلته ګورئ دې ځای کې دا ګورئ مین ایمیج دا نور ایمیجونه ټول همدلته دي. ښه اوس زه غواړم چې مین ایمیج د بل شی شي، ګوره انټرنټ لږ کمزوری دی اوس راځي داسې. اوس زه غواړم چې مین ایمیج داسې دا شي ګوره ورته او دا اوس چېرته زه سیف کړم که نه. نو که دا زه سیف کړم نو څو ګنټې بعد به بیا زما دغه مین ایمیج دې ته مین ایمیج وایي. ښه تاسو چې یو شی راخلاص کړئ یو پروډکټ اول کې کوم تصویر چې درته ښایي دې ته مین ایمیج ګوره دا مین ایمیج اوس دا دی، بیا به شی شي بیا ورپسې دا شي دا ورپسې دویم شي. ښه نو خبره مې دې پورې کوله دې پر تاسو ته مې ښوده چې د امازون سیلر سنټرل کې چې کوم دی په دې کې ټول ستا د پروډکټ مینجمنټ او د اکاونټ مینجمنټ ټول همدلته کېږي، صحیح ده. اوس راځو لږ صبر وکړئ چې دا دغه راخلاص شي دا بل دغه یې څنګه لاړه. ویټ خاورونه کوم چې نوي راغلي ویډیو ګوري نو چینل درسره سبسکرایب او دغه لاندې د ګوتې علامه چې ده دا ووهئ یا لایک یې کړئ کوم کورونه چې پرې پوهېږي دا ویډیو در سره لایک کړئ. څومره چې ډېره لایک کړئ هومره به ډېرو خلکو ته رسېږي او ډېر خلک به ترې ګټه اخلي، صحیح دی. یو ځل بیا پرې ورځو چې انټرنټ کمزوری دی صحیح کار نه کوي. ښه دې ځای نه د اکاونټ چینجېږي، تاسو سره څومره اکاونټونه یې دلته چینجېږي. دا ما تاسو ته یو اکاونټ شو کړه ګوره شینواري ټریډرز LLC دا بل اکاونټ دی، مای میجیکل شاپ دا بل اکاونټ دی، اولټیس سټول دې ته ورځو دا بل اکاونټ دی. ګوره بیا په دې کنټري د کوم کنټري کې د US دپاره چې موږ کم دي کې انوینټري لرو US کې دا موږ خرڅو دي کې، صحیح ده. تاسو ته ما مخکې ویلو چې امازان په څو قسمه ځایونو کې دی په څو ځایونو کې دی، صحیح ده. ښه نو راغلو ګوره دا زموږ برابر 30 اوپن آرډرز دي موږ سره یعنې په نن ورځ کې. ښه دا زموږ سیلز دغه دې ته ګراف وایي. ښه سیلز ګراف یعنې سیلز ګراف موږ ته ښایي چې موږ پرون اګست په 31 ډالر یو ښه نو دا زموږ د سیلز هسټري دلته معلومېږي، صحیح دی. ګورئ دا زموږ سیلز هسټري ده په اګست 31 باندې 313 موږ سیلز کړي وو، په سپټمبر 322 په سپټمبر 2 باندې 415 خو دا زموږ سټایل هسټري لنډ او ده. ښه دلته راځو یو څو شیونه درته ښیم بیا ځو مین اصلي خبرې ته ځو چې کوم ځای نه باید موږ سټارټ واخلو کوم ځای نه شروع وکړو. که مینج آرډر ته موږ لاړ شو نو تاسو زه دلته ښیم دا هغه دی چې ته خپلې آرډر یې چېرته لیدی شئ چې ستا پروډکټ باندې څومره آرډر راغلي د ورځې د میاشتې ټول حساب لیدی شي، صحیح ده. ګورئ دلته 32 آرډره په لاس ډے یعنې پرون ورځ کې موږ ته راغلي. که دا چېرته موږ 3 ډیز کړو که نه یعنې اخري 3 ورځې پرون بل پرون بل موږ سره 22 آرډرې موږ ته راغلي، صحیح ده. او که دا چېرته موږ لاس 30 ډیز کړو یعنې یو میاشت کې موږ ته څومره ډېر راغلي دي تاسو لیدلی شئ 1512 آرډرې موږ یعنې 1512 پروډکټ یې موږ خرڅ کړي دي. دې کې مختلف قسمه پروډکټ دي موږ سره تاسو کتلی شئ، صحیح ده. ښه دې کې راځو تاسو یو شی نیم بل هم ښیم ریپورټ ته راځو بزنس ریپورټ ته راځو.
خو یو ویډیو ته ورونه ګورئ، یو شي ته ګورئ، که چې باندې پوهېدئ کمنټ وکړئ، زه جواب در کوم انشاءالله. صحیح ده. او قلم او کتابچه یا بالپین او کاپۍ ځان سره وساتئ، یو شی لیکئ انشاءالله رحمان چې دا به تاسو ته ډېره فایده در ورسي او په امازان باندې به تاسو ډېر زیات پوه شئ. صحیح ده. او تاسو به شوقي شئ چې یاره زه په امازان کې کار کوم. که تاسو سره پیسې وي، که نه وي در سره انویسټمنټ مشکل نشته، امازان زده کړه، فریلانسینګ به کوې، که خلکو ته سرویسز زیاده خپل کوم تا چې زده کړي هغه په خلکو خرڅوه، د میاشتې پیسې ورکوه، درکوي درته، هغوی سره کار کوه. لکه موږ چې کوو هم د میاشتې خلکو سره کار کوو، هم خپل دغه پکې خرڅوو. خو ګوره دلته راځي تاسو تاسې ښیم ښه کسټوم ډیټ دا هغه ځای دی چې هلته زه اوس خپل سیلز کتی شم. هلته ما اډرونه لیده، دلته زه سیلز کتی شم چې څومره اډرې ما ته ټوټل راغلي وي، هغې کې څومره یونټ، یعنې یو کس مثلا کیدای شي چې یو اډر 4 یونټه وي. د دې مطلب دا شو یعنې یو سړي 4 شیونه اخیستې وي. صحیح ده. نو دا دلته تا ته ښایي چې ټوټل دې څومره اډرې وي، څومره بیا هغې یونټې وي، ټوټل یونټې وي څومره راغلي وي. صحیح ده. او ټوټل سیلز بیا ده، یعنې له ټوټل یونټو سیلز تا ته جمع کېږي چې څومره ستا سیلز و. صحیح ده. تاریخ موږ هسې ورکوو. صحیح ده. ګورئ په اګست اولې نه تر د اګست 21 اپریل دا اوس سپټمبر ده، اګست یعنې 13 میاشت کې. صحیح ده. اپلای کوم زه ګوره چې اپلای مې وکړه، ما ته ښایي چې په 13 میاشت کې ستا 445 اډرې آیټمز یا اډرې سیل شوي، یعنې ستا پروډکټ خرڅ شوي، خو یونټ یې دې ډېرې وي 415 وي. صحیح ده. چې یعنې دې کې بعضې خلک و چې چا 2 او 3 یو پروډکټ نه اخیستي دي، او تا په 13 میاشت کې چې کوم سیلز کړي دي هغه څو دي؟ $8870 ښه. یعنې دا زموږ د تېرې میاشتې سیلز دی $8870. تاسو په خپلو سترګو کتی شئ. صحیح ده. ښه راځو مینیج انوینټري ته. تاسو داسې دا شیونه زه ښیم چې ستاسو ذهن پرې خلاص شي، یعنې د اصل سنټرل کې چې شی دي که نه. مینیج آل انوینټري چې زه وایم دلته ما دا ټول خپل پروډکټ ښایي چې ما سره په امازان کې کمې پروډکټ موجود دي یا زه یې خرڅوم. اکټیو لیسټینګ ته راځم. صحیح ده. ښه اکټیو دغه ته چې راغلم، 1 منټ صبر وکړئ، اوس یې ښایي. دا زمونږ اکټیو پروډکټ دی ورونه، تاسو کتی شئ. ګورئ دا قسم شیونه خرڅېږي. بیا چې دلته ته کلیک وکړي دلته هماغه پروډکټ ته ورولي. امازان پیج ته دې اوس بوځي ښه، چې امازان کې ستا دا پروډکټ شو کوي چې دا کوم یو پروډکټ دی ښه. مثلا اوس دا یو پروډکټ مونږ خرڅوو، یا دا یو که زه تاسو ته شو کړم، دا هم مې ورسره ګوره 2 دانې ما را خلاص کړل. دا اوس امازان ته ډایرکټ بوتلم. صحیح ده. په دې کې ته خپل پروډکټ او اکاونټ مینجمنټ کولی شي په سیلز سنټر کې. خو چې دلته دې کلیک وکړه تا ته د امازان پیج کې هماغه ستا پروډکټ ښایي. دا زما پروډکټ دی، دا یو شی دی چې دا سیوان یا مڼې چې ورته وایي، دا پې کټ کېږي داسې ښه اندازې سره ښایسته خلک یې انګریزان یې شوقیان دي شي. او وبخښئ چې نیټ کمزوری دی. ښه دا زمونږ پروډکټ دی ورونو، تاسو کتی شئ. صحیح ده. داسې شی دی چې مڼه یا څه چې ورته وایي دا پې کټ کېږي او ښه داسې ډیزاین سره انګریزان دا شی نه خوښوي. دا د پروډکټ ټایټل دې ته ویلی شي. صحیح ده. دا ټایټل دی. لاندې راځو د بولټ پوینټس دې ته ویلی شي، او لاندې چې کوم راکوز شي زمونږ د پروډکټ مارکوت. ګوره دا منځ کې دا اوس د نورو خلکو پروډکټ دي، ته سپانسرډ یعنې اډورټایز شوي دي. دې بخش ته اډورټایزینګ ته به موږ راځو چې امازان کې اډورټایزینګ څنګه کېږي. په دې کورس کې به ټول دا موږ کور کوو انشاءالله. ښه لاندې وګورئ تاسو کتی شئ دې ته پروډکټ ډسکرپشن یا A+ کانټینټ وایي ښه. بعضې خلک ورته EBC کانټینټ هم وایي ښه. دا هغه شی چې هماغه ستا پروډکټ دی، خو دلته لږ په واضحه یعنې غټو ښایسته HD تصویرانو کې او لیکل ورسره شوي دا څه کار کوي. صحیح ده. دې ته SEO وایي. دې لیکلو ته سرچ انجن اپټیمایزیشن دلته شوی کیورډ یوز شوي دي دپاره دی چې همدا ریلیونټ کله چې ته یو پروډکټ سرچ کېږي په امازان کې نو ستا دا پروډکټ ورته شو شي. دلته SEO خیر دی شي. نو ته ټول ته راځو. دې ته EBC A+ کانټینټ وایي. داسې تاسو زده کوئ. دلته ستاسو د پروډکټ مکمل معلومات چې تاسو کله پروډکټ اډ کړی دی تاسو ورکړي، نو زموږ برانډ نوم دا او دا زموږ ډایمنشن دې ته وایي، دا زموږ مټیریل و، دی کلر و، دا ټول تاسو ورکړي. دلته دا کس ته شو کېږي یا کسټمر چې کله تا نه دا پروډکټ اخلي دا ټول ورته شو کېږي. ګوره چې وایي دا پروډکټ په اګست 3 2022 کې یعنې 2022 کې دا لانچ شوی دی دا پروډکټ یا امازان ته ورچول شوی دی. صحیح ده. د رینګ دی دا یو شی دا ضرور دی. دومره ریویو دی، رښتیا ریویو ډېر ضرور دی. 150 ریویوز دي موږ سره، 4.6 زموږ ریټینګ دی. ښه دې شین ته راځو. صحیح ده. د تاسو ته ما څه یو ریویو وښوده، همداسې دا بل پروډکټ دی. ګوره زموږ دلته ما کلیک وکړو. صحیح ده. دا یو دی زیدیز د راوستم، دا ما ځان صفحه کې وښود. دا زموږ رینګ دی، دا ټایټل دی،
د بلټ پوینټس دي د ډسکرپشن د منځ کې نور پروډکټ دي. ښه بهر حال او بیرون حال تاسو پوه شئ کاپی قلم ځان سره ولیکئ. سنټرل څه دپاره استعمالي دی؟ دپاره چې موږ د پروډکټ اکاونټ یا د پروډکټ مینجمنټ پکې وکړی شو، پرایس چینج کو وغیره وغیره، کیورډ ټایټل هر شی چې وي. او خپله امازون پیج چې کوم دی هغه د کسټمر دپاره دی. صحیح ده. دا سیلر مینجمنټ دی ته وایي، یعنې ته خپله تب دا مینج کوې دی کې ښه ته سیلر یې پروډکټ یې خرڅوې خپل پروډکټ اکاونټ مینج کوې. او دا چې کوم دی دا د امازون کسټمرز دپاره دی. نو کله کسټمر چې راشي امازون ته هغه چې شی اخلي هغه یې دې ځینې اخلي، یا ډایرکټ داسې ګوري یا په کیورډ ریسرچ کوي، داسې کیورډ ورکوي. مثلا ته لیکل ورته کوي چې کار چارجر، ګوره دا یو کیورډ شو، دی ټایپ کو هغه داسې انټر یې کو، نو د هغه د ګاډي دپاره یا موټر دپاره چارجر اوس پکار دی. صحیح دی. او کسټمر راغی داسې ټول ورته شو کو. نو تا چې کله هلته خپل پروډکټ اډ کړی وي په سیلر سنټرل کې نو ستا والا هم دلته ښیي، خو هله چې تا کله هغې ته اس ای او ورته وایي هغه کړي وي، ښه ټایټل او شي نه دي صحیح وي، ستا والا هم دلته ښیي. نو فکر وکړه دا ستا پروډکټ دی، بس داسې کلیک یې پرې وکړو، خوښ یې شو، ستا پرایس یې مو لیده، ستا ریویو وغیره مو لیده، یعنې لنډ او داسې ستا پروډکټ پکې انټرسټډ شو دا سړی. صحیح ده. نو چې څنګه کلیک وکړي داسې دی به ځي هماغه بل پیج به درته اوس واپس را خلاصېږي کوم کې چې ستا پروډکټ دی، او هلته به ځي دی به بای کوي. چې بای وکړي یعنې تا $14 یو آرډر دې ریسیو کړی یا یو آرډر تا ته راغی چې په $14 کې څومره ستا ګټه وي، هغې نه مارکیټینګ پیسې وځي، باقي به تا ته نیټ پروفیټ پاتې کېږي. دا د امازان دغه و. صحیح ده. ښه اوس دې نه مخکې چې دلته راشو یو څو شیونه زه تاسو ته ښیم، نو نوټ پیډ ته راځم، تاسو ځان سره دغه راوالی. په امازان کې ګوره څو قسمه امازان بزنسونه کېږي. اول تاسو دا زده کړئ ښه امازون بزنس ماډلز. صحیح ده. BLES دی نه DELS دی. ښه امازون بزنس ماډلز دی. صحیح ده. په دې کې څومره امازون بزنس ماډل موږ ګورئ. یو ته امازون PRI پیرامډ لیبل دی. صحیح شو. امازون پرایویټ لیبل، بل دی امازون آربیټراج. صحیح شو. بل دی امازون هول سیل. صحیح ده. دا ډېر دا درې چې کوم بزنس ماډلونه چې په امازون کې ډېر خلک استعمالوي. یو ورسره بل هم دی امازون ډراپ شیپینګ. صحیح شو. څلور ماډل چې په کوم دي په امازون کې، زه دغه شی وګورم چې دا 10 منټه بعد بندېږي. ښه دا وخت شته. څلور ماډلونه په امازون کې دا ډېر زیات استعمالیږي، ډېر زیات دغه دی. او د دې هر یو ماډل خپل پروز ان کونز ورته خپل ګټې او تاوانونه دي، یا خپل سرمایه غواړي. مثلا امازون پرایویټ لیبل بیل شی دی، اربیټراج بیل شی دی، دا یو قسمه انویسټمنټ تا نه غواړي، یعنې تا سره باید څومره پیسې که دا بزنس کې دا بل قسمه انویسټمنټ غواړي، دا بل قسمه انویسټمنټ غواړي، او دا بل قسمه، او د هر یو شي خپل ریکوایرمنټ دي. صحیح ده. هغې ته به ځان په هغه اصولو برابرې نو بیا به یې ته کولی شي. صحیح ده. زه تاسو ته لنډ دغه ښیمه، تاسو یې خپله نور بیا یعنې تاسو یې ولیکئ، نور به انشاءالله تاسو پوه شئ. امازون پرایویټ لیبل چې ته وایي، امازون پرایویټ لیبل دې ته وایي، بعضې خلک دې ته امازون FBA پرایویټ لیبل، بعضې خلک ورته داسې هم دغه وایي. ښه ورونو دې ته پامي. بعضې خلک EL که LE دی چې غلط نشم، EL دی زما په خیال چې. ښه بعضې خلکو ته امازون FBA پرایویټ لیبل وایي. FBM دا دوه هغه شیان دي چې په دې ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل وښیم چې FBA څه ته وایي او FBM څه ته وایي. صحیح شه. په دې به هم تاسو پوه شئ. ښه نو امازون پرایویټ لیبل یا امازون FBA پرایویټ لیبل دا څه ته وایي؟ دا مطلب دا دی چې ته یو خپل پروډکټ یا یو جنس اخلي په چین کې، هغه لیږي امازون ته، که امازون UK که امازون امریکا یي، هغه هلته انوینټري اخلي په چین کې، بیا هلته یې لیږي، هلته یې خرڅوي د خپل برانډ نوم لاندې. صحیح ده. دې ته ځکه پرایویټ لیبل وایي. لیبل مطلب یعنې برانډ، یعنې ستا خپل نوم لاندې پروډکټ خرڅېږي. صحیح ده. مثال زه تاسو ته در کوم، تاسو همدا کار چارجر خرڅوئ. صحیح ده. کار چارجر ستا کار چارجر ستا د
پروډکټ نوم دی. تا یو کار چارجر خوښ کړ، صحیح ده، دا دې ولېږه امریکې ته. اوس هلته به ته دې دپاره برانډ رجسټري کوې، صحیح ده. برانډ رجسټري خپل یو پروسس دی، هغې باندې به زه مکمله ویډیو جوړوم انشاءالله. برانډ رجسټري دې ته وایي چې ته یو نوم هغې دپاره خوښوې، بیا هغه په امریکې کې رجسټر کوې د حکومت سره چې دا زما برانډ نوم دی او زه کار چارجر یې خرڅوم یا د دې برانډ نوم لاندې زه ډېرې شي نه خرڅوم، صحیح ده. نو هغه په نوم باندې بیا ستا بل څوک هلته جنس نشي خرڅولی. یو وخت داسې راځي چې ته دې ته مارکیټینګ کوې، دې باندې خرچه کوې، ته ښه کامیابېږې، یعنې ته همدغه چې کار چارجر نه مثلا د میاشتې 3-4 ډالر ګټې جنس دې خرڅېږي، نو بل سړی بیا ستا په نوم دا شی نشي خرڅولی. دیټس کال برانډ رجسټري او دیټس کال پرایویټ لیبل. دې ته پرایویټ لیبل وایي ښه. یعنی ته خپل پروډکټ په چین کې اخلي، خپل انوینټري باندې مصرف کوي، انوینټري باندې کاسټ لګوي، هغه لیږي امازون یو کې، استرالیا، دغه ته سوري امریکې ته، هلته یې خرڅوي، خپل مارکیټینګ ورته کوي ښه. دا چې کېږي څنګه دا اوس درته ښیم ښه، او دې باندې به بیا یو خاص ویډیو زه جوړوم ښه. اوس تاسو په دې شیانو ځان پوه کړئ چې یعنې دا دی چې او څنګه استعمال دي. امازان په ماډلونو چې تاسو کله پوه شئ سر هم پرې خلاص شي انشاءالله چې تاسو به ډېر دغه شي. اکثره خلک په دې شیانو نه پوهېږي، امازان یې نه پېژني، پرایویټ لیبل نه پېژني، اربټراج نه پېژني، او که پېژني هم صحیح کولی نه شي او صحیح پرې سر خلاص نه وي، صحیح ده. په امازان پرایویټ لیبل باندې انشاءالله پوه شئ. امازان پرایویټ لیبل دې ته وایي چې ته خپل یو پروډکټ په چین کې اخلې، هغه لیږې په امریکې کې، هلته ورته برانډ رجسټري کوي، خپل برانډ نوم لاندې خرڅوي، صحیح ده. لکه اوس ستا مثلا برانډ نوم دی حسیب ټریډر، صحیح ده، دا ستا برانډ نوم دی. نو ستا دې باندې برانډ رجسټري په امازون یو اس اے کې کوي او حسیب ټریډرز نوم باندې ستا کار چارجر ته خرڅوي. او کار چارجر چې کوم ډبی دی ته په چین کې سپلایر ته وایې چې یاره په دې باندې زما نوم حسیب ټریډر ولیکه، صحیح ده. نو تا باندې نوم دې ورباندې ولیکه چې حسیب ټریډر او کار چارجر، او په امازان کې دې لیکل ورته وکړه، هلته دې خپل چې کله پروډکټ اډ کوي تا ولیکل حسیب ټریډر کار چارجر، نو خلک پوه شي حسیب ټریډر والا دا یو برانډ دی دوی خرڅوي، صحیح ده. نو دیټس کال امازون پرایویټ لیبل دې ته وایي. او دې باندې سرمایه هم ډېره بندېږي یا انویسټمنټ. تاسو که امازون پرایویټ لیبل کول غواړئ په امازون یو اس اے کې، نو مینیمم زه تاسو ته ویلی شم مینیمم ستاسو 20K نه واله up to 35K دا ګورونو ډالر دي ښه. یعنی که تاسو غواړئ چې پرایویټ لیبل چې دا بزنس ماډل وکړئ په امازان کې، دې دپاره دا شی سټاپ کوم ښه. نو که تاسو غواړئ چې امازان پرایویټ لیبل وکړئ، دې دپاره تاسو ته څومره دغه پکار دی، کم از کم مینیمم 20K نه واله 35K پورې انویسټمنټ یا دومره زره ډالر تاسو سره باید وي. که تاسو خلک ووایي چې دا ولې دومره ډېر دي، ځکه چې دې کې ډېر مصارف پته دي. یو غټ مصارف هغه انوینټري کاسټ دی، صحیح ده. انوینټري کاسټ پته راځي، یو شی پکې دا ډېر ضرور دی، دا غټه پیسه تا نه غواړي، صحیح ده. انوینټري کاسټ زه اوس کیلکولیټر هسې تاسو ته راوباسم، تاسو ته یې ښیم، تاسو به خپله پوه شئ چې ښه څنګه. ګور اوس مثال دی، تا یو جنس خوښ که، صحیح ده، د جنس قیمت دی $60 په چین کې، صحیح شوه. په چین کې 15 به یې کم زه $15 په چین کې د هغې قیمت دی، صحیح شوه ښه. نو ته خو اوس مجبوره یې، نو هلته خلک داسې نه وي چې ته امازان ته لیږي اف بی ای چې کله پرایویټ لیبل کې که نه، نو اټلیست په اوله انوینټري کې تا سره باید 600 دانې موجودې وي. نو ته چې 600 دانې هم اخلي، 600 ضرب د 15 ګورې $9000 خو ستاسو صرف او صرف په څه شي لاړه، په انوینټري باندې لاړه، صحیح ده. انوینټري تاسو واخیسته ښه. اوس دې دپاره فوټوګرافي ورته وایي، ته په دې دپاره فوټوګرافي کې دلته به زه تاسې ولیکم فوټوګرافي کاسټ، دا هم دي پوه شئ. فوټوګرافي کاسټ که ته پې ور واچوې چې کم هم شي $10 به ته په هغه لګوې، نو دا ستا څو شو $10,000 $10,000 ستا خو صرف په دې شیانو راغله، صحیح ده. فوټوګرافي کاسټ کې ستا تصویران دي، A+ کانټینټ دی، او که ویډیو ور سره کړې نو بیا دې خبره لږ اوچتېږي، خو ځه خیر د $10 حساب کړه. $10 ستا دیزې پورې صرف راغله. اوس ستا دا انوینټري ته امریکې ته ولېږله، صحیح شه، هلته یې ته لیسټ کړې یا اډ کړې. زه اډ کول داسې وي چې تا خو خپله وکړه، که نه خلک خو دې لپاره کسان هایر کوي، بیا ور سره کار کوي، او ته سوچ که ته په دې شیانو خپله پوهې، خپله اډ کړې، خپله دې اډ کړه، صحیح ده. دې دپاره اوس یو غټ شی بل هغه چې شی دی هغې ته مارکیټینګ کاسټ وایي. دې باندې تاسو باید ځان پوه کړئ، مارکیټینګ کاسټ. او چې ته دا پروډکټ کله خپل امازون یو کې ته ورونو ولېږې که نه، نو دا ډایرکټ نه خرڅېږي. دې دپاره به اول دا دی چې پروډکټ باندې ستا ریویوز باید وي، ریویوز مې چې وختي درته وښودل دا شی
یو منټ دا هغه راخلاص شي. زه اوس تاسو ته دلته داسې یو مثال ښیم. ګورئ دا سړی ګوره چارجر خرڅوي په 19.99 ډالرې خرڅوي ښه. د سره تقریبا 12,000 ریویو دي ښه. 12,000 ریویو ډېر غټ شی دی. یعنې دا به داسې ووایه چې شپږو کاله کې خلکو ته لاسته ورځي دومره ریویو ښه چې ته په خپل پروډکټ تا ته راځي. دا ریویو تا ته کوم وخت کې راځي چې تاسو کله سیلز هسټري یا سیلز ویلاسټي ورته وایي نو دا ډېره وي. یعنې ته چې څومره ډېر سیلز کوې د یو پروډکټ هغې منځ کې تا ته ریویو راځي. دا چې ته څومره خرڅوې کسټمر یې اخلي هغه ګوري. نو داسې نه دی چې هر یو سړی تا ته ریویوز درکوي. مثلا تا 1000 دانې خرڅ کړه د خپل پروډکټ په ظرف د یو کال کې صحیح ده. نو 1000 دانې چې تا خرڅ کړه 1000 دانو کې به تا ته 100 کسان داسې چې به تا ته ریویو یا فیډبیک درکړي چې دا پروډکټ ما واخیسته او دا ښایسته و. که زه تاسو ته لاړ شم یو څه ریویو یم زه تاسو ته مې وښیم دا چې راخلاص شي ښه. نو 10,000 نو ښه دې باندې ریویو راوړئ یو 2000 ډالر ستا په ریویو راغله نو دا شو 12,000 صحیح شو 12,000 ډالر ښه. دلته ورسره ولیکو ریویو شو ښه دا ستا ریویو کاست شو. همداسې دې سره ورونو ریویو کاست ښه تا اوس ریویو راوړه. اوس به دا شی کې دا به مارکیټ کې ایډورټایزینګ به دې دپاره کې دا وګورئ دا سپانسرډ دی چې لیکلی دا مطلب دا د خپل پروډکټ ایډورټایز کړی دی صحیح ده. نو ایډورټایزینګ به زه یک بدله کې تا ته امیزان ته نه پی پر کلیک هغې ته وایي پی پر کلیک یعنې هر یو کلیک چې راځي اوس ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم ما دا کلیک وکړه دی چارج شو صحیح شو. امیزان د چارج کوي یعنې امیزان دنه پیسې کټ کړي. اوس که زه د جنس اخلم نه اخلم زما کار دی خو امیزان دنه پیسې واخیستې ځکه پی پر کلیک دی چې کلیک راشي امیزان ته نه پیسې دي. نو مارکیټینګ کاست دلته ډېر زیات لګېږي په اول کې ځکه چې تاسو ریویو نه وي هر سړی تا نه جنس نه اخلي تاسو ریویو کمې دي نو دې دپاره به ته قیمت هم خپل ارزانه لګوي او ډېر به یې مارکیټ کوي. نو داسې ووایي چې دا 12,000 دې دلته لاړې او په دې کې دا 8,000 به نور موږ ونیسو نه ډېر لګېږي خو 8,000 به موږ ونیسو یا 9,000 10,000 ونیسو. نو 10,000 چې ونیسي 2,000 ډالر ستا مکمل په پروډکټ باندې لاړه. په دې کې منځ کې مارکیټینګ کاست شو ستا صحیح ده او ورسره په منځ کې دی کې مثلا تاسو ته چې کله سپلایر چې کله ته دا پروډکټ په چین کې اخلي هغې باندې مثلا هغه تا ته کارټن کې پیک کوي یا د کارټن هم تا نه پیسې اخلي صحیح ده. دې باندې چې ته خپله کومه لوګو ولې هغه هم تا نه د چین والا بیا پیسې چارج کوي او چې چین نه یې تا ته امریکې یو اس اے پورې لګېږي نو هغه هم تا نه بیا لګي. نو که موږ داسې ووایو چې یو دغه ډالر هغه هم ور حساب کړو دا ټوټل کاست 2,000 ډالر صحیح دی 2,000 ډالر نو دوی زمونږ هغه وچلیږي شي یعنې زمونږ ټوټل چې موږ ورته دغه وکړو زمونږ ټوټل کاست څومره راغی ټوټل کاست چې موږ یو پروډکټ لانچ کوو 24,000 دا زمونږ کاست راغی صحیح دی. دا تاسو ته هسې ما وښودو ورونو چې یعنې که تاسو غواړئ چې پرایویټ لیبل بزنس وکئ یا تاسو نه څوک پوښتنه وکړي انډیوال څوک کمې پیسې لري هغه ته چې صحیح ده زه ته په امازان کې پوهېږي ما ته ووایه زه کوم بزنس وکړم ما سره دومره روپۍ دي نو که پیسې ورسره چېرته 25,000 30,000 شلو نه پاس وي خو ته به ورته وایي چې ته پرایویټ لیبل کولی شي مشکل نشته او که نه ورسره لاندې وي ته به بیا ورته نه وایي بیا به ورته دا نورې ماډل هغه کې دی نورو ماډلو کې مو زه درته خبرې کوم چې هغلته موږ ته څوک په کار دي صحیح ده. او پرایویټ لیبل باندې پوه شئ انشاءالله چې پرایویټ لیبل څه ته وایي چې یعنې ته خپل سر نه خپل پروډکټ لانچ کړې خپل برانډ جوړې خپل برانډ نوم لاندې هر څه خرڅې A to Z دی هر څه خپل برانډ په نوم کړي وي یا خپل په نوم کړي وي. دویم دی دې ته وایي امیزان اربیټراج ماډل. امیزان اربیټراج ماډل دا د ټولو نه سستا یا کم قیمت والا ماډل دی چې په لږو پیسو شروع کېږي. دې کې مثلا څه شی کېږي دې کې داسې چې ته د برانډ مالونه ده په امریکې کې نور برانډونه دي لکه په استري چې تالې په امریکې کې جیک الې ګیلاس الې د موبایل چارجر الې هر شی چې تالې هغلته برانډونه دي مختلف برانډونه دي صحیح ده. نو ته هغوی برانډ مال راخلي او په امیزان کې خرڅوي دې ته امیزان اربیټراج وایي صحیح ده. خو دا د کومه کوي بیا
د دې خپل ویب سایټونه دي. امیزان اربیټراج ته چې ته کله لاړ شې که نه خپل ویب سایټونه یې دي، لکه د ګوګل کې چې ته ورشې د امیزان اربیټراج مالونه. اربیټراج مطلب دا دی چې هغه مالونه چې چا سره په سټورونو کې موجود وي هغو تنګ وي یا ورسره سپیس کم وي، ډېر وخت وشخاص شوي نه ورسره، نو هغه تا ته په ارزانه نرخ درکوي، هغوی ځان خلاصوي، دې ته اخلي او په امیزان کې خرڅوي. یو دې ته وایي. بل دې ته هم وایي چې اکثره په دغه کې که ته ورشې که نه په امریکا یا خارج کې که څوک یو دا ویډیو ګوري، ته چې کله د امازان یا د والمارټ وبخښئ د والمارټ یا نورو غټو سټورونو ته ورشئ که نه، نو هغلته هم بعضې آیټمونه داسې موجود وي چې هغو څه شی کړی وي، هغو هغه لیلام ته اچولي وي، یعنې هغوی خرڅوي ارزانه ریټ باندې، صحیح ده. نو هغه ته راخلي او په امازان کې خرڅوي، نو دې ته څه شی وایي؟ دې ته امازان اربیټراج وایي. تا ته پکې پیسې پاتې کېږي. ته حتی یو دانه دوه دانې هم راخیستی شي. که ته خپله په امریکې یا په یوکې کې اغېزې نه ته کولی شي چې مطلب هلته ورته سټور ته لاړ شي وګرځئ فزیکل، بیا یو ته آنلاین اربیټراج وایي، یو ته آفلاین یا فزیکل اربیټراج وایي. ښه، فزیکل اربیټراج هم دا دی چې د خپله اوسېږي په امریکا کې یا په یوکې کې، صحیح ده، او هلته ورځي سټورونو ته ننوځي، نو مالونه ګوري چې کوم مال هغوی ارزانه ورکوي یا ځان ته خلاصوي، هغه مال راخلي او څه شی کوي، هغه خپل امیزان ته یې لیږي، امازان ویرهاوس ته، هلته یې خرڅوي، دا ته امیزان اربیټراج وي، فزیکل اربیټراج، صحیح ده. یا د امیزان آنلاین اربیټراج وي. آنلاین اربیټراج مطلب دا دی چې کلیرنس مالونه هم هغې ته وایي. نو ښه اوس رایاد شو، کلیرنس مطلب دا دی سټور ته چې ته ورننوځې بره یې لیکلي کلیرنس مطلب دا چې هغو ځای کلیر کوي یا مال کلیر کوي، ښه، دا په نیم قیمت تا ته درکوي. بل دی آنلاین امیزان آنلاین اربیټراج. دواړه یو ماډل دی خو آنلاین او آفلاین دی. آفلاین ما تاسو ته ویل چې فزیکلی دا ځای، او آنلاین دی ته وایي چې ته په افغانستان یا پاکستان کې ناست یې او ته پروډکټ پسې ګرځې، امیزان اربیټراج پروډکټو پسې ګرځې، یعنې کلیرنس مالونو کې سټورونو پسې ګرځې. بیا هغې به خپل سټورونه دي، لکه یو ته وایي خپل سافټویر، لکه یو ته ټیکټیکل اربیټراج، صحیح شو، یو ته سورس مغل. دا دوه هغه دي ټولونه دي چې دا د امیزان اربیټراج پروډکټ ریسرچ یا پروډکټ فایند کولو لپاره استعمالېږي، خو دا فری نه دي ورونه. تاسو ته که دې کې ورننوځئ که نه، ګوګل وکئ، تاسو ټکټیکل اربیټراج ورکئ یا سورس مغل په ګوګل کې تاسو ته ښیي چې تاسو کله دا کوئ. ښه ورونو، چې تاسو کله دا کوئ په ګوګل کې که نه، ګوګل کې تاسو ته ښیي، په دې کې به هر یو کې به سبسکرپشن ته کوئ. سبسکرپشن مطلب دی چې منتلي به د دې کې سبسکرپشن کوئ، میاشتې پیسې به ورکوئ، بیا به دا استعمالوئ، ځان ته به پکې اربیټراج پروډکټ پیدا کوي. هغه که ټکټیکل اربیټراج که سورس مغل. ټکټیکل اربیټراج ډېر مشهور دی، سورس مغل هم ښه دی، خو ډېر زیات استعمالېږي، او دا ټکټیکل اربیټراج دی، صحیح ده. نو اربیټراج په مطلب او معنا پوه شئ. لکه زه اوس تاسو ته هسې یو مثال ښیم، هلته په همدې کار چارجر کې زه تاسو ته ښیم، یا په راځئ کار چارجر کې زه تاسو ته ښیم. ښه، دا دی ورونو، یو دانه را پیدا شو تقریبا. ښه، دا ګورئ دا یو کار چارجر دی، یو منټ ګورئ، تقریبا دا یو سالډ لیسټینګ یا سالډ پروفایل وبخښئ پروډکټ دې ته ویلی شي. دا ډېر فروشات لري، صحیح ده، ځکه زه یې د کوم ځای نه پېژنم، زه یې د ریویوز نه پېژنم، زه ډېر زیات ریویوز دي. نو چې څومره ریویوز په یو پروډکټ ډېر وي، مطلب د سیلز ډېر دي، دې ځای نه تاسو معلومولی شئ. ښه، دا ټرسټډ پروډکټ دی. انګریزان هغه پروډکټ ډېر په امازان کې اخلي په کوم باندې چې ریویوز یې. ښه، ولې زه د سیلز رینک نه معلوموم، درېیمه سیلز رینک دی سره، دا یو بل شی دې باندې به هم راځو، بیا سیلز رینک څه ته وایي، نو تاسو به دې باندې پوهېږئ انشاءالله. دې نه ما ته معلومېږي چې دا خري
یا فروش ډیر کوي. لاندې که راکوشو ګورئ دلته دغسې ته که راشو ګورئ دا یعنې 3 سیلرز دي. اوس دا پروډکټ 3 کسان خرڅوي. صحیح ده. لږ صبر ورته کوو نو اوس راځي انشاءالله. رانغی بیا به کلیک کو خیر دی را به شي. نیټ لږ کمزوری دی. بیا هم رانغی. ښه ګورئ لیست خلاص شو. یعنی دا 3 کسان دا پروډکټ چې کوم دی 3 کسان خرڅوي. ګوره یو امازان ډاټ کام یې خرڅوي، بل امازان، خیر دا خپل امازان خرڅوي خو دا تاسو ته زه اوس ویلی شم. ګوره 3 سیلرز دې ته اټیچ دي. صحیح ده. یو کس یې نه خرڅوي، 3 قسمه خلک دي دې کې خرڅوي. ګوره یو دا سیلرز هم خرڅوي. ښه د سټور نوم دی انوپ ډاټ یو اس دی. صحیح شه. دا ورسره ریویوز دي پازیټیو ور دغه دی. په دې ټولو به تاسو انشاءالله پوه شئ. ښه نو دا اوس مثلا یو چارجر دی ته پیدا کوي، ته سورس کوي، یو ویبسایټ کې دی پیدا کوي، یا ټکټیکل هاسپټال ټولز په ذریعه دی پیدا کړه. دلته په $2.99 خرڅېږي. تا ته دا مثلا په $15 یو ځای کې پیدا شو، یعنې $3 ته ګټي. $2.99 $3. صحیح ده. ته هغې ځای نه هلته اخلي په $15 باندې لیږي خپل امازان ویر هاوس ته. صحیح ده. او امازان کې خرڅوي. امازان اف بی ای ورته وایي. امازان ته وایي چې شپ او پیک او پیک وکړه. نو دا چې شی کېږي دا تا نه خرڅېږي، تا ته په یو دانه کې $3 پاتې کېږي. نو که دا نه چېرته د میاشتې څه مثال ښیم، زه تاسو ته اګزامپل در کوم. د میاشتې تاسو نه ازې کم حسابومه. صحیح ده ورونو. میاشتې تاسو نه 80 دانې خرڅ شو. 80 ضربې $3 تاسو، یعنې تاسو د یو پروډکټ نه په میاشت کې $210 تاسو ته نیټ پروفیټ یا ګټه راووته. صحیح ده. همداسې تاسو مثلا فکر وکړئ چې تاسو 10-15 پروډکټ لرئ او سرمایه بنده کړې ده $3-4,000. دا خو بیا داسې وي چې لکه اول مثلا ستا $2,000 بند کړي وي، هغې نه سټارټ شي سلو سلو ته ترقي ورکوي. صحیح ده. پروډکټ یې خرڅ کړي او څه ګټه ورته وکړه، هغه دې بیا پکې ورباندې کړي. نوره بیا نه کال 2 بعد داسې وخت راغی چې تا به دې کې $10-15,000 بند کړي دي، هماغه چې کمې دې ګټلي دي بیا تا ته ښه پروفیټ درکوي او تاول نه یې درکولی شي. صحیح ده. دې ته امازان اربیټراج وایي. امازان ټکټیکل اربیټراج یا سورس موغل د دې لپاره ټولز استعمالیږي. امازان اربیټراج باندې تاسو پوه شئ چې دا هغه شی دی چې دلته تاسو خپل کوم جنس په چین من کې نه اخلئ، خپله په هغه امریکا کې د برانډ مال اخلئ، په امازان کې خرڅوئ. دې ته امازان اربیټراج وایي. د دې ښه والی دا دی چې دا ته 1 دانه 2 دانې 15 دانې هم اخیستی شي او خرڅولی شي. لیکن پرایویټ لیبل کې بیا دا شی نشته که 500 دانې اخلي چین نه، ځکه هغوی لږ نه خرڅوي. صحیح ده. نو دلته دا ته کولی شي. د دې بدي بیا څه ده؟ د دې بدي دا ده چې ته د کله د برانډ مال خرڅوي که نه. صحیح ده. نو برانډ باندې به ته اجازه اخلي، یعنې بدون د اجازې نشي خرڅولی. هغو 1 دانه 2 دانې چې ته والی هغوی اجازه نه درکوي، یعنې په یو حساب باندې ته دا په خپل سر دا مال خرڅوي غیر قانوني. تا د برانډ اجازه نه درکوي. چې کله اجازه نه درکړي دا خطره شته چې هغوی تا باندې پوه شي او ستا اکاونټ بلاک شي. دلته د بلاکیج یا د بلاک کېدلو خطره یې د دې نیګیټیو پوینټ دی. او پازیټیو پوینټ یې دا دی چې 1 دانه 2 دانې ته خرڅولی شي او کارمې سرمایه نه شروع کولی شي چې اکثره خلک کوي. صحیح ده. بل دی امازان هول سیل دی ورونو. دا ډېر مشهور ماډل دی او ډېر ښه ماډل هم زه ورته ویلی شم. امازان هول سیل کې څه شی کېږي ورونو؟ زه تاسو ته لږ معلومات درکړم په دې کې. امازان هول سیل بالکل د امازان اربیټراج غوندې یو ماډل دی، خو فرق یې صرف دا دی چې دلته ته د برانډ نه مال اخلي، یعنې برانډ نه اجازه اخلي بیا یې خرڅوي. هغلته به دې اجازه نه اخیسته، دلته ته مجبوره یې د برانډ نه به اجازه اخلي بیا یې خرڅوي چې وای نه اخلي نه شي خرڅولی. یعنې ریسک دا سره دلته کم دی. دلته ریسک در سره څه نه څه شته چې اکاونټ دې بلاک شي که برانډ در باندې پوه شي، خو لیکن دلته نشته ریسک ځکه تا اول نه اجازه اخیستې بیا د برانډ مال خرڅوي. د دې طریقه هماغسې ده. پروډکټ به ته پیدا کوي، اول بیا امازان کې ګوري چې امازان کې کوم پروډکټ ښه خرڅېږي. صحیح ده. هغې نه بعد کې زه تاسو ته یو مثال لنډ درکړم. زه امازان ته راځم. صحیح ده. زه امازان ته رالم. اوس مثلا په امازان کې ما یو کیورډ ورکړه واټر ګلاس. صحیح ده. ګورئ ورته دې ته کیورډ وایي. دې باندې ځان پی کړئ. ښه ورونو واټر ګلاس زما یو کیورډ شو. صحیح ده. زه د واټر ګلاسونه ګورم، واټر ګلاسونه د اوبو ګلاسونه چې کم کم دي او چا سره دي او ښه کم یو خرڅېږي. ګورئ دغه سړي سره ګوره 136 دغه دي 14.99 پراسس دغه دی پرایس دی او سیټ اف 4 لیډ فری ګلاسز. صحیح ده. 4 دانې ګلاسونه خرڅوي، یعنې یو جوړه کې 4 ګلاسونه دي
د سره تقریبا سیټ اف 6 دی صحیح ده. ښه زه اوس په دې کې ځان ته مال ورم. ګوره هول سیل مال به ته څنګه چک کوې، هماغه پروډکټ به ته چک کوې چې کوم کې نور سیلرز هم اټیچ شي، یعنې یو پروډکټ ډېر کسان خرڅوي دا بیا تم خرڅولی شي. ښه دا د دې اصول دي. که یو پروډکټ یو سیلر وي یعنې یو کس یې خرڅوي مطلب دا چې دا پرایویټ لیبل پروډکټ دی. ښه هغه صرف هماغه کس خرڅوي شي، هغه ته نشي خرڅوی، تا ته اجازه نه درکوي هغه. خو که ډېر وي چېرته ګوره دې ځینې ماته معلومېږي. ګوره نمبر آف سیلرز څه شی دی 4 دی، یعنې دا شی چې کوم دی 4 کسان یې خرڅوي. ښه نو زه دې نه پوهېږم چې دا زه هم خرڅولی شم، مشکل نشته. دې ته زه ورننوځو، دې تاسو هسې وښیم نو ښه ګوره دې ته راننوتو صحیح ده. زه دلته ګورم د دې ریویو څومره 6.25 ده صحیح ده، 4.95 قیمت یې دی بلکل صحیح ده. لاندې راځم د دې ګورم چې دې کې څومره کسان یې دا خرڅوي. دا یو شي ته هم ذهن وي وروڼه چې دا ګوره زه تاسو ته صرف هغه اوبروال جنرال ریویو تاسو ته درکوم. ښه دې کې به هر یو کې بیا تقریبا داسې وه چې یو ځان ته علم دی. که اربیټراج ته زده کول غواړې هغې کې ډېر شی نه دی چې هغې باندې ته باید پوه شې. ښه دننه پکې که هول سیل زده کول غواړې هغې کې باید دننه نور شی نه چې ته پرې پوه شې. ټولز دی، هغه ټولز بیا څنګه استعمالېږي، څنګه خریداري کېږي صحیح ده، برانډ سره څنګه کانټیکټ کېږي. که ته هول سیل غواړې، که ته پرایویټ لیبل غواړې په هغې کې هم دغسې دی چې ته پروډکټ ریسرچ پکې څنګه کوې، پروډکټ سورسینګ پکې څنګه کوې، کیورډ ریسرچ پکې څنګه کوې، پروډکټ اډ کوي څنګه، هغې کې SEO ورته وایي، کیورډ اپټیمایزیشن ورته وایي، هغه څنګه کوي، هغې دپاره مارکیټینګ څنګه کوي، هغې دپاره برانډ ټول شیونه دي. یعنې په هر یو کې دننه بیا ټول شیونه دي. ښه تاسو ته صرف جنرل دغه ښیم چې یعنې کوم شیونه یو څنګه استعمالېږي، نور دننه بیا پکې مونږ یو باندې بېله بېله ویډیو انشاءالله جوړو صحیح ده. ښه دا اوس دې کې سیلرز دي. نو زه دا سیلرز ګورم، دې نه ما ته معلومېږي، یعنې ما ته اندازه لګي 4 کسان یې خرڅوي. نو دا پرایویټ لیبل پروډکټ نه دی، یو کس یې نه خرڅوي، 4 کس یې خرڅوي. چې یو کس خرڅولی بیا به یو سیلر وي، 4 سیلرز دي مطلب دا دی یعنې دې کې مشکل نشته، زه یې هم خرڅولی شم از ا هول سیل. نو زه اوس څه شی کوم وروڼو، دا د دې برانډ نوم دی، دا برانډ نوم یې کاپي کوم او راځم ګوګل کې دا پیسټ کوم او بیا د دې برانډ خپل پیجونه یې اکثره ویب سایټ یې جوړ کړي، ویب سایټ باندې ورځم هغوی سره کانټیکټ کوم، افیشل ایمیل او شي نه ورته جوړېږي، ورته جوړوم ایمیل ورته کوم چې زما سټور دی، زه دا آنلاین بزنس کوم، دومره کلونه غواړم ستاسو پروډکټ خرڅ کړم په هول سیل باندې. بیا دوی خپل شرایط لري، درته شرایط وایي چې صحیح ده مونږ یې درکوو، مثلا ته به مونږ نه 1000 دانې اخلي یا 15,000 دانې صحیح ده. انویسټمنټ ښه نو انویسټمنټ به ورته برابروي، دوی نه به مال اخلي، امازان ته مې خپل لیکي او خرڅوي به په هول سیل کې. دغه دا دی چې لکه ریسک پکې نشته د اکاونټ دغه کېدو. ښه پوینټ یې دا دی، خو دا دی چې هول سیل دی نو دلته به ته مال ډېر خرڅوي، ګټه به دې کمه وي صحیح ده. لنډ اوږده به زه درته وایم. ښه هول سیل همدا مطلب دی، نو همدا باندې ته خرڅوي، دلته ستا ګټه کمه ده، خو چون مال ډېر خرڅوي نو بیا ته ډېرېږي. یعنې داسې ووایه چې هلته تا سره 15 پروډکټ دي ټوټل او هر یو پروډکټ نه ته د میاشتې 200 دانې خرڅوي صحیح ده. نو 15 په 200 کې 1000 دانې تا پروډکټ یې خرڅې کړي په میاشت کې صحیح ده. خو په 1000 دانې دي ستا صحیح ده، په هر یو کې تا ته اوس هغسې دغه نه پاتې کېږي، یعنې په 1000 په هر یو پروډکټ کې به تا ته څومره پاتې شي، $1 یې ته ونیسه. نو چې $1 تا ته پاتې شي، 1000 دانې تا خرڅ کړو، یعنې $10 تا د میاشتې نیټ پرافټ. زه تاسو ته دا خبره کوم، تاسو وګوره 2 شیانو ته پام، یو سیل دی، سیل ټوټل چې ته څومره سیل کوې صحیح ده، ټوټل سیل خو ستا ډېر راځي په دې صورت کې، خو په دې کې نیټ پرافټ بیا ستا څومره راځي، یعنې تا 1000 دانې خرڅ کړه، هر څه هغې نه د هغه مصارف هر څه ویسته، تا ته پکې $1 پاتې شو، یعنې $10 تا نیټ پرافټ یا نغده ګټه چې پښتو کې ورته وایي دا تا وکړه صحیح ده ورونو. او د دې بل حواله ده چې دا بل مارکیټینګ هم نه غواړي، دلته مارکیټینګ ضرورت نشته ځکه دا برانډ دی، برانډ مطلب دا خلکو پېژندلی دی، د مارکیټینګ ضرورت نشته، الریډي په امازان کې موجود دی، صرف یې ته وروړي او خرڅوي صحیح ده. ښه بیرته راځو دې ته په دې باندې هول سیل باندې هم پوه شوي. امازون ډراپ شپینګ څه ته وایي، امازون ډراپ شپینګ دې ته وایي ورونو چې دلته تا سره همدغه هول سیل یا اربیټراج غوندې ماډل دا هم دی، خو په دې کې خوالی شی په دې کې دغه دا دی چې دلته تا سره دومره پیسې تا نه بندېږي، یا بیخي تا سره پروډکټ شته نه دی داسې ووایه صحیح ده. ته یو پروډکټ اخلي لکه یو ځای کې د سورس کړی اخلي هم، نو یو چا سره دی تا ته معلوم دی چې دا پروډکټ فلاني سره په $10 یو دا یو دغه شی مثلا همدا پروډکټ دی صحیح ده، د دې قیمت دلته ګوره $40 دی، خو تا یو ځای کې لیدلي دي چې همدغه ګیلاسونه 3 دانې هغلته ورکوي، دا څو خرڅوي ایلیجنټ ګلاس سیټ اف 6 دی، ښه 612 دی اندازه ده، یعنې 6 ګیلاسونه خرڅوي. تا ته معلومات دی چې 6 ګیلاسونه پلاني سټور کې پلاني سره شته دی، هغې خرڅوي په ښه ریټ کې، دانه په $15 صحیح ده. نو $15 خو دا شو، دې د پاسه بیا امازون FBA کاسټ ورته وایي چې هغه پې راجر تا ته امازان خپله پک پیک او شپ او لیږي، یعنې امازان ته ته وایي چې ما ته چې کسټمر آرډر ورکړه دا ولېږه هلته صحیح ده.
هغه کاست شو. امازون ریفرل فی ورته وایي او بل شی د امازون کمیشن دی هر یو سیل چې ستا کېږي هر یو order چې راځي 15% دا نه کې امازون کټ کوي. صحیح ده. نو $15 تا دا واخیسته او $15 یې داسې ووایه چې تا پې دغه راغی څه نومېږي دا نوره خرچه مرچه پرې راغله خو تا اخیستی نه دی یعنې تا پیسې پې نه دي بندې کړې. ډراپ شپینګ نارملي هم دې ته وایي ښه چې ته پیسې نه بندوي تا ته سورس معلوم دی ته راځي دلته امازون دلته پروډکټ صرف لیست کوي یا ایډ کوي په خپل سټور کې یعنې یو قسم دروغ وایي پروډکټ لیست ایډ کوي چې دا شی ما سره موجود دی. صحیح ده. تا ته کسټمر آرډر درکوي تا خو اوس لیدلی دی تا دا سورس کړی دی ټول کیلکولیشن دی کړی چې ما ته فلاني ځای کې دا په $10 غورځېږي که زه خرڅ کړم په 4.9 باندې یعنې $4.95 یا $15 ونیسه $15 پکې ما ته پاتې کېږي. صحیح ده. کسټمر ته خو دا اندازه نه لګي چې تا سره شاته شته او که نشته دی. صحیح ده. یعنې پروډکټ تا سره خپله موجود دی که ته یې بل چا نه راخلې ما ته یې راکوي. نو په دې صورت کې هغه تا ته آرډر درکوي. صحیح ده. نو داسې ووایه چې تا د میاشتې لس آرډره دی ته کمترین آرډر وایي حساب کړو 10 آرډره تا ته راغله په دې صورت کې. صحیح ده. په ډراپ شپینګ کې تا چې شی وکړه 10 آرډره دی هماغه چا نه چې دا تا پروډکټ چا سره لیدلی او هغه ته دې وویل چې دا 10 آرډره ما ته راغلي دا د کسټمر کلاینټ اډرس دی د نمبر دی دا ور ولېږه. صحیح ده. 10 آرډر هغه واخیست هغه ته ور ولېږل تا هغه ته څه وکړو هغه ته تا $40 ورکړو. صحیح ده. یعنې تا ته آرډر په $40 وغورځېده او تا خرڅ په $25 کړه. $15 تا ته په فی آرډر کې پاتې شو. تا $10 وکړه 10 5 50 یعنې $50 تا وګټل په غیر د دې نه چې تا چې شی کړی وي تا خپل څه ورته وایي خپل انویسټمنټ دې کړی دی تا پکې انویسټمنټ نه دی کړی انویسټمنټ د بل چا دی خو تا صرف مال سورس کړی او دلته امازون کې د پروډکټ ایډ کړی چې دا ما سره هم شته دې ته ډراپ شپینګ وایي. د ډراپ شپینګ کې هم بیا دننه ډېرې خبرې چې کله یو بیا ورته ټول پکې وایم. صحیح ده. ښه امازون اف بي ام دا یو دوه ډېر مشهور شی نه ډېر به تاسو ته راغلي اکثره خلکو به سر نه خلاصي دا دی چې شی څوک وایي امازون هولسیل اف بی ای کوما څوک وایي ډراپ شپینګ اف بی ای کوما څوک وایي ټکټیکل اربیټراج اف بی ای کوما څوک وایي امازون پرایویټ لیبل یا امازون اف بی ای پرایویټ لیبل کوما دا دوه کوم شیونه نه دي ورونو ښه دي کې هېڅ کله بیزي کېږئ ما هېڅ کله کنفیوز کېږئ ما دا ډېر عادي شی نه عام شی نه دي. ښه اف بی ای او اف بی ام دا فلفلمنټ میتودونه دي. ته چې کله یو پروډکټ واخلې او امازون ته ولېږئ. صحیح ده. ستا په انونټري کې چې کله پروډکټ پروت وي نو چې کله ستا په پروډکټ باندې آرډر راشي. صحیح ده. خو دغه آرډر خو به شپ کول غواړي. صحیح ده. دا خو به تر کسټمر د کور نه پورې ور رسول غواړي نو دغه دوه لارې دي دلته. یو درته وایي چې امازون اف بی ای دې مطلب دا چې فلفلمنټ بای امازون تا ته وایي چې که ته چېرته په ما باندې دا کار کوې چې ستا دا آرډر راغی دا زه پیک هم کړم شپ هم پیک هم کوم لکه ستا انونټري نه راوالم پیک دې ته وایي پیک او شپ درې واړه وایي زه کوم درته. صحیح ده. ستا د انونټري نه مال راخلم پیک کوم یې هغه ښایسته کاټن کې بندوم پیک کوم یې او شپ ورته وایي چې شپ کوم یې د کسټمر د کوره پورې ور رسوم دې بدله کې تا نه امازون اف بی ای خپل فیصدي پیسې دي هغه په ویټ باندې یا د پروډکټ په وزن باندې څومره ستا د پروډکټ وزن ډېر هومره پیسې ډېرې څومره لږې هومره لږې دي یا ډمبر یې څومره کم یې هومره کم یي ډمبر یې څومره ډېرې هومره ډېرې. نو تا ته امازون وایي که ته ما اف بی ای کې خو دې مطلب دا شو نو ته امازون ته هر څه سپارې چې زما آرډر چې راشي زما انونټري نه پیک هم کا شپ هم کا دا ته وکړه راته. صحیح ده. دې ته امازون اف بی ای وایي ساده یعنې دا د لیږدولو یو طریقه ده یا د فلفلمنټ یا سینډ کولو یو دغه دی آپشن دی تا سره. صحیح ده. بل دی امازون اف بی ام فلفلمنټ بای مرچنټ دی ته ویلی شي. مطلب دا دی چې مرچنټ ته او زه دا کسان دي یعنې څوک چې دا پروډکټ خرڅوي. صحیح ده. یا تا سره یو تھرډ پارټي مرچنټ دی یا کوریر والا تا سره دی. صحیح ده. نو ستا په پروډکټ باندې آرډر راغی په امازون کې ته امازون ته اول نشته کله پروډکټ ایډ کوي ته ورته وایي چې زه اف بی ای کوم که اف بی ام کوم که اف بی ای دې ورته وواله خو بس امازون هر څه کوي ته دې خلاص یې. صحیح ده. که آرډر راشي که اف بی ام دې واله دې صورت کې اوس ته دې ته مجبور یې امازون تا ته هېڅ هم نه کوي. آرډر راغی ته به دا کسټمر نمبر فون نمبر هر څه راوالې تا سره چې کوم کوریر کانټیکټ کې دی هغه ته به ووایې چې دا آرډر دی دا زما آرډر تا سره دا کوم پروډکټ چې پروت دی. صحیح ده. په اف بی ام صورت کې ستا انونټري ګوره امازون سره نه وي پرته دا یو شی هم ذهن کې ښه په اف بی ای پوره صورت کې ستا چې کله اف بی ای ماډل ته کې یعنې اف بی ای کې په امازون کې ته به انونټري به امازون ته لیږي چې اف بی ام کې ستا انونټري به امازون نه بیرون یا بهر چېرته پرته وي که تا سره کور کې که ستا ملګري کور کې او که ستا کوم کوریر والا سره نو پس مونږ مثال داسې وړاندې کړي داسې ورکوو چې تا په دې صورت کې اف بی ام کې ستا انونټري کوریر والا سره دی انډیوال سره دی. صحیح دی. یا په امریکا کې کور کې دی لنډ او د لنډ مثال به درکړم ستا خپل کور دی ځان سره انونټري په کور کې اچولې ته وایې چې آرډر راشي زه دا کسټمر ته ولېږم بیا په امریکا کې کوریر شرکتونه یا کمپنیانې دي چې هغوی تا ته دا مال لیږي تا باندې آرډر راغی آرډر د خپل امازون کې ولیده د کسټمر نوم اډرس ټول دې راکاپي کړو هغه کور کې دې دا په ښایسته ورته پیک کې مکمل دغه کړو برابر دې کړ شاپر یا پلاستیک یو ښایسته برابر کړو
کوریر والا دفتر پورې وړه چې دا زما آرډر دی د کانټیکټ نمبر هر څه پې لیکلي دي دا د شخص ته ورسوئ هغې بدل کې هغه تا نه پیسې اخلي صحیح ده پیسې هغه ته ورکوي او هغه ستا هغه کسټمر کوره پورې رسوي نو دې ته وایي امازون اف بي ایم صحیح ده دا دوه هغه میتودونه دي یا دغه شی نه چې ته کسټمره پورې د عمل ته ورسوي که امازان ته وایي صحیح ده او دا په ټولو کې ته کولی شي که ته پرایویټ لیبل کې په هغې کې هم امازون اف بي ایم ته کولی شي اف بي ایم هم ته کولی شي په امازون اربیټراج کې هم ته اف بي ایم کولی شي اف بي ایم هم کولی شي په امازون هولسیل کې په امازون ډراپ شپینګ په دریوانو کې صحیح ده او د دې خپل تایواني فایدې ډېرې یعنې فایدې او تاوانونه شته دی امازون اف بي ایم فایده ده چې لږ ریټ کې تا ته ښه غورځي صحیح ده خو مسله دا ده چې دا ټایم کنزیومر ده هر یو اډر به ته خپله کوي لانجار ته به ستا په سر وي نو هلته بیا لانجې دا کیشن ته به په ټایم سره مال هم ورسوي ماتېږي به هم نه دا کېږي به هم دا ټول دغه پکې بیا څه دی تاوانونه دي د امازون اف بي اي تاوان بیا دا دی چې دلته لږ فیس تا نه امازون ډېره دي خو ګټې دا دي چې تا امازون لانجې نه خلاصوي که د ورځې 100 اډر هم راځي ټول امازون کوي ته یې ته خلاصې صحیح ته په څنګ ورسره بل کار هم کولی شي او ورسره نور شیونه مینه دي چې هغې ته بیا راځو چې هغې باندې مونږ لکه بلیک فرایډے او دا شیونه چې هغه هالیډیز راځي هغه چې ته کله امازون اف بي اي کې نو ته بیا هغې ته الیجبل یې ته به خپل پروډکټ بیا هغې باندې خرڅولی شي هغې ورځو کې او هغه خاص هغې ته یو آفر وي افر به لګېږي ستا پروډکټ که دا نه وي در سره بیا ته یې نشي کولی صحیح ده نو هر یو خپل یو پروز اینډ کانس ګټې او تاوانونه لري که ماډل وي که دا وي دا یو لنډ دغه تاسو ته مارونه وویله دغه شی زه وګورم تقریبا دا هم په ختمېدو دا یو لنډ دغه تاسو ته ما وویل چې امازون بزنس ماډلز دی امازون کې څو قسمه بزنس یې مونږ کولی شو سر نه ته پرې راتېرېږم تاسو به لیکلي وي انشاءالله امازون پرایویټ لیبل امازون یا امازون اف بي اي پرایویټ لیبل دې ته هغه ماډل وایي چې ته خپل جنس خرڅوي په امریکا کې صحیح ده خپل پروډکټ دی وي خپل پروډکټ اخلي او چین نه اخلي چین کې سورس کوي په ارزانه بیه بیا لیږي امریکا ته د خرڅوي خپل برانډ په نوم لاندې برانډ نوم لاندې صحیح ده دې ته امازون پرایویټ لیبل وایي چې دا غټه سرمایه غټ انویسټمنټ غواړي ښه والی دا دی چې ستا خپل برانډ دی چې یو ځل دې مشهور کړه ګټه دې شروع شه عمري ګټه دی دا به ستا خپل نوم باندې به ګټې راځي صرف باید ملټري چین نه لیږي او امریکا ته به لیږي ختمه خبره صحیح ده بل او دې کې کاسټ بیا ډېر دی یعنې خرچه په ډېره راځي چې انوینټري کاسټ مینیج څه ورته وایي مارکیټینګ کاسټ راځي په دې کې فوټوګرافي کاسټ لیبلینګ کاسټ شپینګ کاسټ ډېر کاسټونه دي یعنې خرچې ډېرې دي صحیح ده امازون اربیټراج چې کوم دی دا داسې یو ماډل دی چې په لنډو یا په کمو پیسو باندې راته کولی شي کار یې اسان دی خو خپل یو دغه ریسک دا هم لري چې ته د امازون د برانډ د اجازې نه بغیر ته مال خرڅوې ښه والی بیا دا دی چې یعنې په لږو پیسو ته سټارټ شي 2-3 دانې هم ته یو شی ایستی شي او ترقي ورکولی شي امازون هولسیل هم دې ته یو ورته ماډل دی خو صرف دومره چې ریسکي نه دی ته ریسک نه هلي د مینیج د برانډ اجازه هلي خو لیکن تا سره انویسټمنټ دلته باید ډېر وي ځکه په لږو پیسو هغوی تا ته هولسیل مال نه درکوي نو ته ایز ا هولسیلر خرڅوي د هغوی د اجازې لاندې صحیح ده په دې 3 ماډلو کې تا ته هېڅ قسمه مارکیټینګ کاسټ ضرورت نشته نه برانډ رجسټري کاسټ ته ځکه چې دلته برانډ هم ستا خپل نه دی او مارکیټینګ ځکه ورته نه کوي چې الریډي هغه برانډډ مالونه دي الریډي مشهور مالونه دي مشهور پروډکټ دي خلک یې پېژني صحیح ده دلته بیا تا باندې دا ټول کاسټونه شته په پرایویټ لیبل کې صحیح ده او ډراپ شپینګ هم دغسې یو شی دی خو هلته تا سره که انوینټري موجوده نه وي مشکل نشته ته یو ځای کې پروډکټ سورس کوي په امازان کې صرف ایډ کوي چې دا شی ما سره نشته چې کله آرډر راشي یا خپل کیلکولیشن ورته کوي پرافټ او هغې ځینې هغه ته ورلیږي تا ته پې خپله ګټه پاتې کېږي صحیح ده د ډراپ شپینګ وایي اف بي ایم د سینډ کولو یا د پک پیک ان شپ کولو طریقې دي چې ته یې خپله کوي که خپله یې کوي اف بي ایم ورته وایي فلفلمنټ بای مرچنټ کله آرډر راشي ته شپ هم کې پیک هم کې هر څه کې کسټمر پورې وررسوي د دې ریسپانسبل ته خپله او اف بي اي فلفلمنټ بای امازون دی چې د ورځې 300 آرډر هم تا ته راشي ټول امازون کنټرول کوي پیک هم کوي پیک هم کوي شپ کوي هم کسټمره پورې ورسوي چې تا نه دې بدل کې پیسې دي او پیسې د څه شي په حساب باندې هلي چې ستا د پروډکټ ویټ چې کېږي څومره ویټ یې دی او ډایمنشنز یې ډمبر یې څومره دی څومره چې ډمبر ډېري او ویټ یې ډېري هومره به د فیس ډېري د امازون اف بي او چې څومره د ستا ډمبر کمي او ویټ یې کمي هومره یې فیس کمي یو شی بل دی ریفرل فی دی ته وایي ښه نو ریفرل فی دا چې شی فی دی دا دغه فی دی چې 15% د تا نه امازون په هر دغه کې کټ کېږي په هر سیل کې تا نه کټ کوي ښه دا که ته امازون ډراپ شپینګ هم کوي تا نه امازون ریفرل فی یعنې 15% کټ کېږي که امازون هولسیل هم کوي تا نه دا کټ کېږي که امازون اربیټراج هم کوي او که امازون پرایویټ لیبل هم کوي ښه دا فرق نه کوي په دې کې یعنې دا فیس دی د امازون کمیشن به ته ورکوې چې تا کله سیلز تا باندې راځي آرډر تا ته راځي دا تا نه امازون کټ کوي
او امازون اف بی ای کاست چې کوم دی دا خو دام په هر سیل باندې چې کله ستا سیلز کېږي امازون چې هغې پورې وررسوي نو تا ته به امازون اف بی ای دوه دا کاسټونه داسې دي چې دا به ته خامخا پکې ورکوي او دا به ته سنجوي چې ته کله پروډکټ اډ کوي ته به دا کاسټونه ترې وباسي نو هغې نه بعد چې ستا ته څومره ګټه پاتې کېږي هغه پاتې کېږي زه اوس تاسو لنډ مثال درکړم مثلا تاسو امازون پرایویټ لیبل یا هولسیل هر یو شی چې کوئ تاسو مثلا پروډکټ اخلئ په $15 صحیح شوه 15 زه تاسو ته اول د پروډکټ پرایس ښیم ښه امازون پروډکټ پرایس صحیح شوه په امازون کې د پروډکټ پرایس دی $25 صحیح شوه هسې تاسو ته مثال در کوم $25 په امازون کې د پروډکټ پرایس دی دې ته پروفیټ کیلکولیشن وایي ښه پروفیټ کیلکولیشن څنګه کیږي دا زه تاسو ته ښیم امازون پروډکټ پرایس 15 دی صحیح ده سورس پرایس دا هغه پرایس دی چې تا کوم یو باندې یعنې ته یې په څو اخلي صحیح ده ته یې اخلي فکر وکړه دا ته اخلي په $10 باندې ته یو ځای کې سورس کړه صحیح ده دا ته یې اخلي په $10 باندې هسې مثال دی صحیح ده ښه سورس دی پرایس کا اوس دې کې خو شپینګ کاسټ هم پته راغی امریکا کې خپله غټ غټ سټیټونه دي یو سټیټ نه بل سټیټ ته لیږي که نه مثلا په دې کې شپینګ کاسټ په دې کې تا باندې راغی $1 هسې مثال یې مونږ وایو صحیح ده ښه اوس دې کې 2 فیسونه نور پاتې شو چې هغه امازون اف بی ای کاست دی صحیح شوه دا داسې فکر وکړه چې دا په تا راغی $3 صحیح ده یا $4 باندې راغی ښه امازون ریفرل کاست په تا راغی 15% ستا د سیلینګ پرایس حسابېږي ښه 25 ته خرڅوي نو 25 د دې که ته مونږ 15 حساب کړو 50 حساب کې خو 12 راغله صحیح ده 12 خو یو $4 یې اطمیناني مونږ هسې دغه دپاره نیسو صحیح ده نو دا زمونږ ټوټل کاست شو صحیح شه دې ځای نه واله دې ځای پورې ستا دا پروډکټ کاست دی ته وایي په دې کې ستا سورس پرایس یعنې تا په څو واخیسته شپینګ کاست تا د هغه سټیټ نه مثلا یو سټیټ نه بل سټیټ ته ولېږي دا ستا شپینګ کاست راغی منځ کې یو بل شی هم دی هغې ته هم بیا خیر نه ځو چې ویډیو اوږده نه شي بیا چې کله مونږ هولسیل ماډل ویل بیا ټولو کې دا درته وایم زه ستاسو اوس معلوموم یا تاسو ته نالج در کوم چې څنګه امازون کې شی خرڅېږي څنګه پرې ګټه پاتې کېږي صحیح ده $10 ستا سورس پرایس شو تا واخیسته شپینګ کاست د $1 راغی صحیح ده امازون اف بی ای کاست دا خو په هر سیل باندې به ته امازون ته ورکوې $4 شو صحیح ده دا ستا وزن ته چک کېږي امازون ریفرل فی چې 15% راځي صحیح ده دا د دې 15% حسابېږي چې هر څو راغی مونږ هسې اسټیمیټډ یا دغه دپاره مې لیکلی دی یعنې دقیق نه دی $4 ستا دا راغی نو اوس دا ټوټل کاست تا جمع کېږي صحیح ده ګوره ټوټل کاست سره حساب کې ګوره 10 او 11 او 4 15 او 4 19 نو زما ټوټل کاست 19 راغی صحیح شوه نو 15 ماینس 19 من کوو ښه صحیح شوه نو 15 نه چې 19 وباسې څو پاتې شو 6 یعنې دا زمونږ رونو نیټ پروفیټ زمونږ څو راغی نیټ پروفیټ زمونږ $6 راغی یعنې مونږ که هر یو سیل کوو هر یو پروډکټ مونږ خرڅوو نو $6 به مونږ پاتې کېږي په هول سیل کې تا ته ګوره $6 نه پاتې کېږي دا ستاسو ته زه یو اګزامپل یا مثال در کوم صحیح ده نو اوس داسې سوچ وکړه چې ته د همدې پروډکټ نه د میاشتې کمې مونږ حساب وکړو 50 شپېته دانې ته خرڅوي صحیح ده نو 80 دانې ته خرڅوي صحیح ده 80 ضرب دی 6 یعنې $380 تا صرف د یو پروډکټ نه وګټل په میاشت کې صحیح ده همداسې که تا سره مثلا ډېرې پروډکټ وي د هر یو نه ته 380 یو کې د نیټ مارجن یا پروفیټ نیټ پروفیټ د کم دی هغې کې بلکې 200 بلکې 100 بلکې 300 نو د میاشتې $0.5 ته پوره کوی شي بعد د 2 کاله 1 کال نیم نه چې ته ښه کار پکې وکړې ایکسپورټ شي او پروډکټ یې ډېرې لانچ کړي وي صحیح ده نو دې ته وایي پروفیټ کیلکولیشن دې شیانو کې تاسو ته ما ویل امازون بزنس ماډل یې مې درته ویل امازون اف بی ای مې درته ویل
امازون ریفرل مې درته ویل چې څه شی دی، دا کوم فیس دی، امازون پروفیټ کیلکولیشن مې درته ویله، او دوه فیسونه شته ته مې ویل امازون اف بی ای کاست او امازون یو شی پته نه چې پاک شوی او که څنګه ښه امازون اف بی ای کاست دی، صحیح ده. امازون اف بی ای کاست او امازون ریفرل کاست چې دا تاسو نه په هر سیلز کې کټ کیږي، دا تاسو ته مې ویل پروفیټ کیلکولیشن مې ورته څنګه کیږي، لکه ستا ټوټل پرایس څومره دی د امازون 15 دی، سورس پرایس دی ته وایي چې تا په کوم څومره پرایس کړی څومره کې دی اخیستی دی دا شی، صحیح ده. شپینګ کاست یو سټیټ نه دا بل سټیټ لګېدی څومره خرچه پرې راغلې هغه شو. امازون اف بی ای کاست همدغه کاست دی چې تا ته امازون سینډ کوي د کسټمره پورې، هغه تا نه امازون اخلي. امازون ریفرل کاست چې هر یو سیلز کې به تا نه امازون خپل کمیشن کټ کوي 15% نارملي، هغه $4 لګي. نو ټوټل کال دا ټوټل کاسټونه ستا څو راغله، دا کاسټونه جمع کړه، دا ستا ټوټل کاست شو 19. بیا دا د پروفیټ چې تا په څومره باندې دا شی خرڅوي هغې نه منفي کړه، نو تا ته پکې پاتې شو $6. نیټ پروفیټ شته $6 یعنې نغده ګټه. نو که ته څومره د دې نه سیلز کې هغه به 6 کې ضربې میاشتې به تا ته حساب راوځي، صحیح ده ورونو. نو دا وه زمونږ ښه ورونو، دا وه زمونږ یو ویډیو په باره د امازون کې چې امازون دی چې شی، امازون کې موږ څنګه کار کولی شو، امازون کوم شیونه لري، کوم ماډلې لري. اوس په دې هر یو کې به انشاءالله موږ دننه ورننوځو او په دې هر یو کې چې څومره شیونه دي هغه به زه تاسو ته په نورې ویډیوګانو کې ښیمه، صحیح ده. اولینی دغه به کلم تاسو ته اولینی کار چې موږ کوو په امازون پرایویټ لیبل کې به موږ کار کوو. اوس په امازون پرایویټ لیبل کې دننه څومره شیونه دي زه تاسو ته وښیمه. ګورئ PRODU پروډکټ ریسرچ پکې راځي ښه، اولنی یو به دا زده کوو، دې کې به کار کوو انشاءالله بله ویډیو کې چې دا څه شی دی کمپلیټ او کوم ټولز یې دپاره موږ استعمالولی شو. پروډکټ ریسورس باندې به موږ کار کوو چې کوم شی ریسورس کولی شو. پروډکټ ریسورس څه ته وایي، چاینا کې څنګه پروډکټ ریسورس کې څنګه سپلایر سره کانټیکټ کې، صحیح شوه. بل به دې کې موږ برانډ رجسټري به موږ وایو چې رجسټري چې د لپاره څنګه رجسټري کې، صحیح شوه. فوټوګرافي ان ویډیوګرافي به موږ وایو، صحیح ده، چې دا په دې کې څه شی دی. ښه مارکیټینګ یو ضروري شی، هغې نه مخکې مثلا لیبلینګ دی په چین کې، ښه دا خو به سورسینګ کې لیبلینګ هر څه به سورسینګ کې وي، شپینګ هر څه سورسینګ کې راځي. که چلته وایي مارکیټینګ دی، مارکیټینګ او پی پی سی مو ورته وایي، ښه پی پر کلیک دی، صحیح شوه. دې باندې به موږ کار کوو چې دا څنګه وایي کیورډ ریسرچ یا SEO ورته وایي، سرچ انجن اپټیمایزیشن SEO او ایډینګ پروډکټ. ښه ایډینګ پروډکټ به موږ کوو، صحیح ده. SEO به موږ وایي چې سرچ انجن اپټیمایزیشن څه ته وایي، دپاره ټایټل او دغه موږ څنګه جوړو، کیورډ پکې څنګه استعمالو او پروډکټ به موږ څنګه ایډ کوو. فاینل دغه زموږ دا دی. او یو شی بل ریویوز اینډ ریټینګز، دا ډېر ضرور شی دی ورونو، صحیح ده. دې باندې به موږ کار کوو چې ریویوز او ریټینګز موږ څنګه راوړو، ریویوز څه ته وایي، ریټینګ څه ته وایي او څه اثرات لري. نو دا به انشاءالله په راروانو ویډیوګانو کې موږ په دې یو کار کوو. په دې باندې تاسو باید پوه شئ، صحیح ده، چې امازون پرایویټ لیبل څه شی دی، دې کې دننه څومره شیونه دي، کې دننه بلا شیونه دي، یو ټولو باندې به انشاءالله موږ کار کوو. افیشیلي پروفیشنل طریقې سره په کار کوو. نو زه ګارانټۍ سره وایم چې داسې کورس به اوس پر چا په یوټیوب کې نه یې اچولی، په پښتو ژبه خپرې ده، په انګلیش او په اردو کې هم نشته، چې تاسو چې یو شی بیان کړي، یو شی د امازون درته وښایي چې امازون دی څنګه کار کوي، سر نه اخره پورې په صحیح طریقې باندې ګډ وډ به یې ښودلی، خو زه درته صحیح ښیم. یو شي باندې به کار کوو. په کوم شي چې نه پوهېږئ کمنټ راته وکړئ، زه به یې جوابوم انشاءالله. او ویډیو درسره لایک کړئ او بل خبره دا چینل سبسکرایب هم هېر نه شي، ځکه چې را روانې ویډیوګانې ډېر انشاءالله را روانې دي. کمپلیټ کورس دی دا به تاسو انشاءالله زده کوئ او تاسو به ترې ګټه اخلئ، خپل امازون بزنس به سټارټ کوئ، صحیح ده. که تاسو خپل امازون کې خپل پروډکټ خرڅوئ او که ورسره تاسو پروډکټ نه هم خرڅوئ مشکل نشته دی، تاسو صرف زده کړه پکې وکړئ، بیا راشئ چېرته، بیا هغې نه بعد کې خپل پروفایل په دې اپورک یعنې په دغه ځای کې جوړ کړئ. چې تاسو خپل دا پروفایل جوړ کړو نو دې مطلب دا دی چې تاسو به فریلانسر شئ، یعنې خلکو سره به کار کوئ، تاسو ته به میاشتې تنخواه درکوي، صحیح ده ورونو. ویډیو همدومره وه، ډېر یې نه اوږدو، دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام.